رانا ثناءالله وایي چې له افغانستان څخه پر پاکستان برید به پر سعودي عربستان برید وګڼل شي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د پاکستان د لومړي وزیر د سیاسي چارو سلاکار رانا ثناءالله ویلي دي چې د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ له دفاعي تړون وروسته له افغانستان څخه پر پاکستان ترهګریز برید به نیغ په نیغه پر سعودي عربستان برید وګڼل شي. رانا ثناءالله د پاکستان د G19 په جرګه پروګرام کې وویل د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دفاعي تړون لاسلیک کېدل زموږ د ازلي دښمن هند لپاره یو ستر ګزار دی. د ثناءالله په وینا د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ لاسلیک شوي دفاعي تړون پر بنسټ که تر دې وروسته پر سعودي عربستان برید وشي نو هغه برید به پر پاکستان هم برید وګڼل شي، او که پر پاکستان برید وشي نو نیغ په نیغه پر سعودي عربستان برید به وبلل شي او په هغه ډول به ځواب ورکړل شي لکه څنګه چې د حق په جګړه کې د هندوستان پر وړاندې د دفاع حق کارول شوی و. نوموړي هم دغه راز په ډاګه وویل لا یاد دفاعي تړون وروسته که اوس له افغانستان څخه پر پاکستان ترهګریز برید وشي نو دا به پر سعودي عربستان برید وګڼل شي او ځواب یې هم هغه ډول ورکړل شي لکه څنګه چې په حق جګړه کې هندوستان ته ورکړل شوی و. په ورته وخت کې هندوستان په یو مخططانه غبرګون کې اعلان کړی دی چې د سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ استراتیژیک دفاعي تړون پایلې به د خپل ملي امنیت د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره وارزوي. له دې سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له سعودي عربستان سره دفاعي تړون یوازې دفاعي ماهیت لري او د هیڅ دریم هیواد پر ضد نه دی. د دغه وزارت وایي د جمعې په ورځ د 28 زیاته کړه دغه تړون د دواړو هیوادونو امنیت تضمینوي او پر بنسټ یې پر یو له دغو هیوادونو برید به پر بل هیواد برید وګڼل شي. د یادونې وړ ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د تیرې چهارشنبې په ورځ په ریاض کې د ګډ دفاعي متقابل ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ.